السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو الله دې کړی چې روغ جوړ وي. تاسو به راشئ اول به پکسلاب خلاص کړئ. پکسلاب خلاصولو نه بعد به تاسو راشئ دغه ځای ته او دغه به تاسو خلاص کړئ. دا چې کله تاسو خلاص کړ نو بیا به تاسو راشئ دلته PLF ته PLF دا به تاسو وهئ. په لومړی د هر څه نه مخکې به تاسو دا کوم پروجیکټ چې دی دا پروجیکټ دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. د پروجیکټ به تاسو ډاونلوډ کړئ. که د هر یو تاسو غواړئ پروجیکټ مو چې کله ډاونلوډ کړ نو تاسو به بیرته راشئ پکسلاب ته. پکسلاب کې به همدغه PLP خلاص کړئ. اول به تاسو دا پروجیکټ دغه ځای ته راولئ. نو ګوره د ما سره تیار جوړ پروجیکټ دی. تاسو به د ګوره واپس چې دلته ځئ دا غشی به تاسو وهئ دې سره بیک کېږي نه په شا ځي. ښه ګوره ما اوس اصلي مینو خلاص شوه. نو تاسو چې هغلته ډاونلوډ کړل تاسو به راشئ ټیلیګرام ته. ټیلیګرام څه شو؟ ټیلیګرام. ښه تاسو به راشئ ټیلیګرام ته. ټیلیګرام کې به ډاکومنټ فولډر کې PLP په نوم په دې فولډر کې ډاکومنټ فولډر کې دې کې به تاسو وګورئ. نو دلته به تاسو سره پروت وي. نو چې زه ګورم ډاونلوډ فولډر کې ګوره دلته ما سره دا شیان شته. خو زه د اول یو هم یوازې خلاص ګوره دغه پروجیکټ د په دې کې ګوره زه تیار لیکل کولی شم. که زه لیکل وکړم همدا شی ډیزاین به جوړېږي ماته. ښه اوس د ګوره ما سره پروجیکټ شته دغه ده دا پروجیکټ اوکې. ښه دا اوس موږ څنګه ډیزاین کوو؟ ښه ګوره دې کې عکسونه هر څه خپل شته دي لګېدلي دي. تاسو به څه وکئ دا به انتخاب کئ. د لیکل مو چې انتخاب کړل لیکلو ته به راشئ. لیکلو کې تغییر مطلب وکړو. زه په همدغه نوم جوړم او فونټ ورته بدلولی شئ هر څه ورته کولی شئ. پروجیکټ کې فایده همدا وي چې مطلب په خپلې خوښې ډیزاین بیا تاسو کولی شئ. او دا یو بل طرف ته ستوري دي. ستوري ګوره دا ما ټول کلب کړل دا ستوري را بدلولی شئ. ښه چې کله موږ دا وکړل لیکل مثال په طور برابر کړل لیکل مو وکړل سیو مو کړل ستوري مو برابر کړل ډیزاین تر دغه ځایه برابر شو. اوس به څه کوو؟ اوس به موږ دلته راځو. دا ټول پروجیکټ چې کوم دا به یو کوو. ګوره هلته لاړو بیرته به دلته راشو دا به بیا ووهو چې ومویلو اوکې به کړو. ښه چې اوکې شو دا ټوله یو پروجیکټ نه جوړ شو. دا زه بیرته بیا بیک کوم. دې کې زه خطا وتم. ښه دلته اول موږ یوازې تر دغه ځایه دغه یو کوو لاندې پرېږدو ځکه چې دا موږ بیا دا شی لږ تووو. کله چې موږ دا شی برابر کو هغې نه بعد به راشو دا به ووهو او دا به ووهو او دا به بیرته سره یو کو اوکې به کو. چې اوکې شو اوس به موږ څه کوو؟ اوس به موږ راځو دغه ځای ته. دا چې موږ ووهلو را به شو د دې رنګ صفا کول. دا به ووهو دا به خلاص کو. دا مې چې خلاص کړ دا به لږ یو څه اضافه کو چې هغه سپینواله ختم شي یوازې تور لیکل پاتې شي. ښه لیکل به په تور لیکل رنګ کې کوئ ځکه چې دلته پاتې شي. ښه اوس ګوره دې ته موږ رنګ ورکوو دغه
برګ رنګ وکوو او دغه رنګ نه اخلي هر رنګ چې وي ګوره دا رنګ نه اخلي دې ته به څه ترتیب کوو دې ته بیا دا به ډپلیکیټ کوو دوه کوو بیا هغه نه بعد به یو کوو ښه چې کله دا مسئله حل شوه اوس به مونږ څه کوو اوس به مونږ راشو دلته به مونږ نوره لیکل وکړو ښه لیکل کوم بیا ویډیو غټېږي ښه ملګرو ته دغه ځای خو لیکل دغه دی ما وکړل ځکه لیکل خو انشاءالله اسان دی هغه خو هر څوک کولی شي لیکل مې وکړل زموږ چینل جوین کړئ نور لیکل خو هسې دغه دی ټوله یې کې شول دا لیکل پاتې دي اوس ځنو دلته یو اکیله غونتې ورسره ویر کړې وي لاندې طرف اکیله په دې شکل سره کېږي چې تاسو ته بیا معلومه وي د نشان به راواخلئ په همدا سپین بیکګراونډ کې دلته به لاندې طرف ورپسې برابر کې اصلا کې دا به لږ یو څه پورته کړو ښه نو دې ترتیب سره برابر کړئ د مقاسي طریقه ته خیله کوم بل ډیزاین وي چې هر شی وي تاسو راخیستلی شئ البته چې دلته مو ولګولو رنګ به ورته بدلوئ چې هغه رنګ ختم شي نو لاندې کوم تصویر چې موږ لګولی آب پکې بریښي ښه اوس دغه شو اوس دغه دا به ووایو او دا او له دې سره دا به یو ځای کړو بیرته به یو ځای کړو ښه چې یو ځای شوله اوس به مونږ بیرته راځو د سپین رنګ به ورله ختموو رنګ صفا کول او دا به مونږ ورته صفا کړو ښه دغه پورې کار خلاص شو اوس ګوره مونږ راځو دې ته اوس کلر بدلوو کلر نه بدلیږي د کلر بدلونې لپاره به مونږ چې وکړو دلته به راشو دا به اول مونږ په منځ به په دې سره ترتیب سره درو او دې نه به کاپي اخلو ګوره کاپي مونږ واخیستله ها چې کپی مو واخیستله دا به بیرته د کپی به په منځ برابر کو چې لاندې برابر شي دا به ډبل کو چې کله ډبل شو دلته به سره شو عکس داخلول دلته به مونږ لاړ شو خپل ګیلري ته چې لاړو انشاءالله دغه بیا زه تاسو سره مکمل شریکوم دا به خلاص کوي څه به خیر دغه د مونږ تصویر راغلو اوس به چې اوس به لاړ شو دلته سایه به وایو سایه به خلاصه کړو او یو څه نه څه به دا زیات کړو دا به لږ څنګ ته کړو لږ به یې راښکته کړو دا به یو څه بیرته ورکمه کړو نو په دې طریقې سره دغه د مونږ پروجیکټ نه مو کار واخیستلو او ډېر په اسانه طریقې سره تقریبا ما یو ویډیو کړی و 20 منټو نه وخت و چې ما ویډیو سکیپ کوله پروجیکټ ان شاء الله زر کار کیږي د پروجیکټ د استعمال طریقه می درته وخیله نور تاسو خوخه چې ډیزاین کې کتا سو د په خلاصول او ور کولای شي ارڅ کولای شي نو د دې طریقه شو السلام علیکم د نور ویډیوګانو لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ ژوندي اوسئ